تاسو د استرالیا لوبډله د کرکټ په ډګر کې لیدلې وي چې ډېر بد اخلاقي کوي د لوبغاړو سره د لوبډلو سره ډېر مغروره دي خو غرور د انسانانو سره نه ښایي ځکه لوی یوازې الله جل جلاله دی. تاسو وګورئ څومره خطرناک بالینګ کوي، کافي بانکس او شارپ پیچ بولونه کوي او د انګلند لوبډله په لوبولو کې یو څه ستونزې لري، نشي لوبولی خو هغوی بیا هم د خپل لوبې ته ادامه ورکوي. تاسو وګورئ ډېر خطرناکه بال دلته کتلی شئ چې استرالیا ډېره بد اخلاقي کوي خو آرچر چې بیا د دوی په وړاندې بیرته بالینګ کوي څومره خطرناک بال کوي. هغه سمټ چې د انګلند لوبغاړو پورې خندلې اوس مهال خپله د هماغسې بالو سره او د خپل په لوبې کې د ستونزه لري، نشي کولی چې دغه بولونه ولوبوي او سمټ بیا هم په سټرایک دی او تاسې وګورئ بالکل ویشتلو په سر باندې او سمټ دی چې په ځمکه راپرېوځي لویږي، نو دې ته وایي یو ښه بدله ورکول او د خپل قصد اخیستل. ځکه استرالیا لوبډله څو سیریزونه د افغانستان سره هم لغوه کړو، ګورو چې دغه لوبغاړی څه کوي. بالکل دی هم په سر باندې ویشته آرچر دی چې ډېره په زړه پورې بالینګ کوي او سټوک دغه حالات نشي کتلی ځکه دا لوبغاړی ډېر خطرناک راولوېده په ځمکه باندې. یقینا آفرین آرچر ښه لوبغاړی دی او ښه سپیډ ولي، ښه شارپ پیچ بولونه کوي.